دا غرنګي جنازه د پتا باندې فرض ده د مومن مسلمان حق ده دا به د تجارت د وجنه نه پرې دي چې رسمه دکانداري خرابي کې د جنازې له نظم اذان چې به وشو ټول به دکانونه بند کړل صحابه او تابعین سیده جمعه ته راتلل او کله چې به امیر د وخت چې هغه به اعلان وکړ د جهاد ام دقه دکاندارانو به خپل دکانونه بند کړل او توري به پلاس کرا واغسل جهاد ته به وتل یو انسان غواړي زما پاک کار کسب او پاک تجارت می پاک دکانداری می دا د رب العالمین پرایز د تجارت په وجبانه نورسته کوي د دکان په وجه دی دینی پرایز نورسته کوي دینی پرایز دی د منځ دی روزه ده زکات دی حج دی وغیرہ تا دکان کول او کله دی اذان وشو په دغه ټیم کې تا ته د الله او رسول الله حکم دی چې دکان دې بند کا او سید راشه جمعه ته پاول سب کې کېنا نو هغه انسان چې به پرایز په تجارت باندې رسته کوي وای چې رسته به وکما جمع به وشي رسته به خپل منځو کما او یا رسته راشي په دې جمع کې اده جمع ولنی رکعتونه دي تلی یا رسته کوي خو لیکن اسه ټک ټکی کوي انسان ته خلاصي د تجارت په وجبانه چې تا پرایز رسته کول استاد کار کسب ګره صفا کار کسب نه ده د غرنګ زکات ده زکات به انسان او تاجر انسان دکاندار انسان په خپل ټیم باندې ور کوي اکثر دکانداران د زکات سره ټګي کوي د ځان عزت په لوړی یو سوالګر راشي اغله لګي روپۍ ورکی بل سوالګر راشي اغله لګي روپۍ ورکی دا د ځان سره بیلی کی به چې کله زکات وباسي نو دغه روپۍ په کې ځان ته حسابي دا د زکات طریقه انداز مورونو نبوي طریقه د زکات دا چې سلف او صحابه په باز ټیم کې سل او خان راواغ سلو بل ته په زکات کې ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم یو باندې چتا تم رګډې به زی ورکړي چې د دوه غرونو په منځ کې ویډې رګډې به زی وي وته چې دا توال ستا کار کسب دی په دې کې پتا باندې یو لک بلک درې لک زکات اوړي په کال کې د سیمکه و چې زر زر روپۍ تر واخلې په زرو کسانې ویشنه دا 2-3 لک روپۍ ته راواله یو غریب دی ورکا هغه غریب به ځان لکار روان کړي روان کړه به دغه غریب بل ته زکات ورکي ولیکن تا د خپل د عزت د ساتلو لپاره زر یو لور کې وزل پر لزر بل چې خلک می صفاتو کې پلاني اجي سیبو پلاني امیر سیبو پلاني قومندان سه مال زکات راکو نبوي طریقه ده چې زکات ورکې دا ټول زکات راواله یو غریب لورکا چې د غریب په کار روان شي کچیر د مسلمانانو په دې زمانه کې صحیح زکات ورکوله نو په دې زمانه کې به غریب نه وي یو کال دی یو غریب له زکات ورکا غمالدار شه بل کال بل ورکا بل کال بل ورکا په کلی علاقه کې به غریبانان ختم شي کچیر د مالدارانو صحیح زکات ورکوله نن به مدرسې جمعهتونه د پچاندو باندې نه جوړېدل که مسلمانانو صحیح زکات ورکوله په مسلمانانو کې به غریب نه وي خو لیکن ټول خلق نن د دنیا مفاد په نظر کې نیسي که زکات دی او که منځ دی او که بل عمل دی ټولو کې دریا بوی او دریا نه خالی نه ټول عملونه نن دریا ګرځېدلې دي زکات دې دار واخله یو غریب مسلمان په کلی کې وګوره دسي غریب چې د ساری وخره د مسبخې می پته نه لګي دسي یو غریب ته ورکا هغه به ځان له یو دکان واچي هغه به ځان له یو کاروبار روان کی یو غریب مسلمان کار به وشي طالب الله رب العالمین په تجارت کې نور برکت کیږي دا ثواب خو ست اسم کیږي د یو لکم د ثواب کیږي او د زرم د کیږي خدانه د چیرته په زرو کسانو ویشي او د یو چم په کار ونیش نو د زکات سره ټګی نه د پکار د تجارت د وجنه زکات رسته کول زکات کې نقصان راوستل دا ناروا دي او د تجارت په وجه باندې با په پرایزو کې نقصان هم نه راولي فرض مونږ د دا به خپل ټیم د تجارت د وجه نه رسته کې دا غرنګي جنازه د پتا باندې فرض ده د مومن مسلمان حق ده دا به د تجارت د وجه نه پرې دي چې رسمه دکانداری خرابي کې د جنازې له نظم د تجارت د وجه نه بسلی رحمی نه پرې دي نور نیک عملونه دي جهاد به د تجارت د وجه نه پرې دي چې رسمه دکانداری او جهاد د لاشمه تجارت می خرابيږي د صحابه صفات ودا صحابه به تجارت هم کو خو لیکن نیک عمل به هم کو
سورۃ النور کې الله رب العالمین د صحابه د صفات ذکر کړل دي چې رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذکر الله. الله دا صحابه چې د رجال سړیو د سړیتوب صفت یې دا چې تجارت به هم کو بل چانه به سوالونه نه کول خپل به کار کسب کو دا د سړیتوب صفت ده. خو لیکن دی تجارت با د الله د ذکر د منځ د زکات او د عبادتونو تجارت نه قبول کول. نو تاجر انسان له پکار دی چې تجارت د الله د ذکر نه غافل نه کی د مون نه غافل نه کی د زکات نه غافل نه کی ولې زکا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. دی د هغه ورځې نه ایریږي چې په هغه کې به د زړونو او نظرونو واړول شي. قیامت ورځ را روانه ده. تاجر انسان به د قیامت د ورځې نه ایریږي چې د څه ورځ را روانه ده چې هلته به حساب کتاب کیږي دا زړونو سترګې به پکې اوړي هلته به زه څه کومه چې د تجارت په وجه باندې زه عبادت پرېږدم عبادت کې رسواله راولم او تجارت ته مخه کوم د الله رب العالمین نه مخ واړو ما د الله رب العالمین د عبادت نه مخ واړو ما. قتاده رحمه الله بارک راغلی دی هغه به ویلي وای صحابه او سلف چې وو تابعین چې کله به وای اذان وشو د سلف دکانونه به بندو اذان چې به وشو ټول به دکانونه بند کړل. صحابه او تابعین سیده جمعه ته راتلل او وای کله چې به امیر د وخت چې هغه به اعلان وکړ د جهاد ام دقه دکاندارانو به خپل دکانونه بند کړل او تورې به پلاس کرا واغسل جهاد ته به وتل. د دسي تاجرانو صفات الله رب العالمین په قران کې کړل دي چې د تجارت د وجه نه منځ روزه زکات ذکر د نورسته کوي او چې کله جهاد راشي به په جهاد کې پاول سب کې جنگيږي. د دسي تجارانو بارک الله رب العالمین ویل دي رجال الله چې داخلك سړی دي خپل روپۍ ګټي او خپل به ځان له عبادتونه کوي.